ها داغې نه بعد حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی لیس منا من ضرب الخدود هغه سړی په موږ کې نه دی یعنې زموږ په امت کې نه دی من ضرب الخدود څوک چې د غم په وخت کې مخ په سپېړو وهي وشق الجيوب او د غم په وخت کې ګریوانونه شلي ودعا بدعوى الجاهلیه او د غم په وخت کې د جاهلیت خبرې کوي په دې باندې خبره تیر شوي درس کې شوې اوس نسه چې د غم په وخت کې ویر کول دا ناروا دي حرام دي ویر او ما هغې حکمت ذکر کړی چې ولې دا کارونه ناروا دي یو حکمت پکې څه دی بارک الله فیک زما دا حکمت په کارو ما نور هم ډېر حکمتونه بیان کړي خو دا یو کم سړی چې دا چلونه کوي نو د دې نه داسې ښکاري چې دی یو قسم په تقدیر باندې ناراضه دی او دا فیصله خو د الله ده یو سړی مړ شو ته مخ وایي یو سړی مړ شو ته ګریوان شلې دې ته څه ضرورت دی یو سړی مړ شو ته جاهلیت خبرې کې مړ شو غم دی جړا ته کولی شي چې د سترګو نه دې اوښکې ځي بغیر د چغو نه خو دا چلونه کول یا زنانو دپاره هم حرام دي نارینهو دپاره هم حرام دي یو بله خبره ته ذکر کم بعض خلک که تاسو خیال کړی زنانم او نارینو کې هم د عادت شته دوی به یو خاص قسم رنګ د جامو استعمالوي لکه بعض خلک توره کپړه استعمالوي چې الله لکه زموږ پلار مړ دی او پلار مړ دی نو تورې جامې به اغوندي دا کوم ځای کې راغلي دي ښځه وایي زما خاوند مړ دی تورې جامې استعمالوي یا سپینې جامې بعض ښځې سپین رنګ جامې استعمالوي چې الله سړی مړ نو دشتي دشتي په شریعت کې چې ته به یو خاص قسم جامې اغوندي غم د زړه مسله ده ته چې غم کله راشي نو د زړه خفګان د سترګو نه اوښکې تله په دې الله تعالی نه رانیسي په دې الله نه رانیسي لازم انسان ژوند یو څو ورځو پورې متاثر دی خپی دی کار نه کوي دی خنداګانې نه کوي ټوکې ټکارې دا بلکل شریعت کې شته او دا د انسان فطرت دی خو خاص قسم رنګونه استعمالول ګریوانونه شلول ویښته ویسته مخ په سپېړو وال او د جاهلیت خبرې او د جاهلیت ته خبرې سري دي ته موږ اشاره کوو چیرې ده په ځای وي پلانې مړ وی ولې پلانې ولې مړ کړې او هغه پلانې وي اتیا کاله عمر دی او د ده 50 کاله او چې هغه مړ وی نو د ستا کار دی دا خو یو نیټه ده پوره شوه 50 کاله پرېږده کله ماشوم لا دنیا ته راغلی نه د مور په خېټه کې مړ ده سره څه کوي جاهلیت خبرې عباس وایي موږ دې چا ته پرېښودو او چرې وایي جاهلیت خبرې انا لله و انا الیه راجعون موږ وایو نه موږ د الله یو الله ته واپس کېږي ته د الله وي او الله ته پاتې دا چې کوم سړی د دنیا نه لاړ دا چې کومه زنانه د دنیا نه لاړه صحیح ده کمې به راشي ستا په ژوند کې خو اصل ستا ساتنه ستا پالنه څوک کوي خو الله کوي ولې په موږ کې د ډېرو مشران خاورو لاندې نه دي پراته څه تندر راولید په موږ باندې څه چلي شو نو دا چغې وایي چې موږ دې چا ته پرېښودو او یا داسې نورې خبرې که دی په هغه ټیم نه وی ورغلی دی به نه وی مړ او که هلته داسې نه وی شوی دی به نه وی مړ دا قیسې پرېږدئ ده سره دا کار کېدو ځکه چې د ده نیټه پوره شي نو دا خبرې کول چې که داسې نه وی شوی دی به نه وی مړ څنګه یاده کوي مرګ یو دی بانې ډېرې دي
که دغه بهانه نه وي بیا هم د ده نه ساه وته وخت پوره دی یو سړی دی هغه ماښام راولیدو د یو زینه ومړ شو که دی راولیدلی نه وي دی د قټې مړ کېدو خو دا راولیده یو بهانه شوه د ده د مرګ دپاره د جاهلیت خبرې به نه کوو طریقه انا لله و انا الیه راجعون هغه نورې دعاګانې موږ په نورو ځایونو کې ذکر کړي او صبر کول رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى صبر کم یو دی مصیبت په اوله کې لکه اوس یو سړی 3 ورځې بعد وایي زه اوس صبر کوم 3 ورځې بعد څه وایي نو ته به خود صبر کوي هسې جاکۍ چې تا کولې هغو ته وکړې ګریوانونه دې وشتول چغې دې ووالې ویر دې وکړو ماتم دې وکړو نور ته څه کوې اوس ته وایي صبر کو په دې صبر الله تعالی اجر نه درکړي صبر عند الصدمة الاولى دا هغه یو زنانه وه قبر ته ناسته وه او رسول الله صلی په هغې داسې تېر شو هغوی را چغې والې ویرې کوو رسول صلی هغې ته یې صبر کوه صبر نو د هغې دا خیال نه و چې دا خبره ماته څوک کوي او اکثر په غم کې سړي چاته توجه هم نو هغې دا ووایي چې دا مصیبت په تا نه دی راغلی کوم چې به ما راغلی رسول صلی ته لا دې ته به چا ووایي چې ته پوهې ده چا راته ووایي نه دا رسول صلی منډې کړې ورله رسول صلی ملګرو سره ناست چې دا ورله او دې زه صبر کوم او خبره داسې او داسې رسول صلی ورته انما الصبر عند الصدمة الاولى صبر هغه ګټور دی چې د مصیبت په اوله کې ته اوس صبرونه کوې خو د مصیبت په اوله کې صبر پکار نو د صبر نه به کار لې چغې چغارې او د جاهلیت خبرې به نه دا کوي بلکې بیا خصوصا سړو ته زما دا نصیحت دی چې سړی الله رب العزت داسې پیدا کړی دی چې د ده سره مشرتیا ده د ده سره زور دی د ده سره عقل د زنانه نه ډېر دی دی به ډېر سنجي دی که چېرته زنانه دا کارونه کوي نو موږ به نه کوو یو ته ځان له ګرېوان شلې او هغه هم ګرېوان شله وشله ځکه چې هغه یې نه چې هغه کم زمانه زیات صبر کولی چې شي هغه موږ لګیا دی غاړه شي هغه هم د جاهلیت خبرې کوي ځان ځمکې له راچول او روډونه بعض وایي دا غم دی غم دی ته ترې غلی شه د دقه ښځې دا خبره ده په رسول سلم پسې راغلې وه وایي نه وایي دا مصیبت په تا نه دی راغلی دا په ما راغلی دی همدقه خبره زموږ خلک کوي وایي موږ ته نه یو خبر سوزي هغه ځمکه چې اور پرې لګېدلی نو زه خو هم دا وایم چې کوم ټایم کې سوزي په شریعت باندې عمل وکړه چې کله اور مړ شو بیا خو ته نه سوزي نو بیا خو هر یو شریعت ته تیار دی لکه یو سړی دی غریب دی او سود په سودي پیسې راغستې دي او بل ورته یې لکه سود دی سود حرام مړه غلی شه په هغه چې کومه نیستي ده ته د هغې نه څه خبرې په هغه چې کوم حالات دي بیا څه وخت بعد سړی مالداره شو وایي زه اوس سود نه کوم زه اوس سود خود یې نه کوې ځکه چې تا سره پیسې اوس ډېرې دي په کوم وخت کې چې تا باندې امتحان و ته غریب وي او په تا سخت او بیا خو دې کوو دقه شان د مصیبت مسله ده اوس خو ته مصیبت کوي زموږ پلار چې مړ شوی 2 کاله وشو موږ صبر کوو 2 کاله بعد به ته څه کړي بس ته نو زړه صبر شو هغه ټیم ته څه کړي دا راته ووایه د هغې نه بعد حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی من شهد الجنازه یا الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط څوک چې جنازې ته حاضر شي تر دې چې په هغې باندې لمونځ وکړي د اجر او د فضیلت ته ګورئ فله قیرات نو الله به دله یو قیرات اجر ورکوي څو قیرات اجر یو قیرات اجر چې څه وکړي لمونځ وکړي لاړ او لمونځ یې وکړو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن شهدها حتی تدفن او څوک چې یو جنازې ته حاضر شو ورسره تر دې چې جنازه ښخه شوه فله قیراطان دله به الله 2 قیراط ورکړي چا دا ووایي چې یا رسول الله وما القیراطان
نو دا دوه قیراته څه شی دی؟ وی مثل الجبلین العظیمین د دوو لویو غرونو امر سوا. یو حدیث کې داسې راځي دغه امام مسلم راوړی دی وی اصغرهما مثل جبل احد، دا دواړه غرونه ډېر غټ دي، دا قیراتان لکه دوه غټ غرونه، او په دې دواړو کې چې کم یو وړوکی دی د دې بل نه نو هغه د جبل احد امره دی. مطلب دا بل د دې نه غټ دی، کم چې پکې وړوکی دی جبل احد امره. دا اجر ته ته کله میلاوي چې ته جنازې د دفن سره یې. اوس ګوره دا ته یو فایده ذکر کړم. جنازې سره تګ د یو څو مرتبې دي. یو دا چې د جنازې مونځ دې وکړو ولاړې. دویم چې په قبر کې کېښودی شو دا مړې او لا خاوره پرې نه ده اړولی شوې او ته ترې لاړې. دریم خاوره پرې واړولی شوه او ته ترې لاړې. څلورم خاوره پرې واړولی شوه او تا بیا د دې مړي دپاره بخښنه وغوښته، الله ته دې سوال او فریاد وکړو او بیا لاړې. په دې ټولو مرتبو کې اکمل المراتب د ټولو اوچته مرتبه هغه دا څلورمه ده. جنازه دې وکړه، ښخېدو ته ولاړ وي، هغه خاوره واړولی شوه، دعا دې وله وغوښته او بیا لاړې. دا ټول اوچته مرتبه. ښه دا دوه قیراته اجر تا ته په دې درېیمو باندې میلاویږي، دا چې پرې خاوره واړولی شوه او ته لاړې. ښه دا دویمه مرتبه چې کومه ده چې ته ورسره وي، جنازه دې وکړه، مړی په قبر کې کېښودی شو او ته لاړې. نو تحقیقي قول دا دی د حدیث په رڼا کې چې په دې تا ته دوه قیراته اجر نه میلاویږي. ولې؟ د حدیث کې دا دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې حتی تدفن، تر دې چې دفن کړی شي، او مړی په قبر کې صرف یېښوده دې ته دفن نه ویلی کېږي. ورسېدلي دی قیرات اجر تا ته په دې اولنو دوو مرتبو میلاویږي. جنازه دې وکړه لاړې، یا جنازه دې وکړه مړی قبر کې کېښودی شو ته لاړې. او دا به مونږ کوو څنګه؟ څومره تاسو میاشت کې چېرته جنازه منازې له ځئ یا مقبرې ته اجر ګټلو؟ مونږ خو دې ته پراته یو که چېرته کلي کې وو بیا به ځو. هلته مې یوه نقطه ده، هغه نقطه دا ده چې خبره د عدل بدل ده. کلی دی او که عدل بدل پکې نه وی دی بیا هم نه تو. سړی وایي تا ته څنګه پته ده؟ نه زه تا ته دا تجربې نه وایم چې کم سړی د پردي جنازې لم روان دی، هسې هم ځي مقبرې ته د ثواب ګټلو لپاره، او دی په کلي کې هم روان دی. واضح دی چې دی د ثواب په نیت شي، لکه دی د پردو سره هم دغه چل کوي. یو سړی صرف دا وایي چې زما جنازه دا کلي پورې محدود دی چې زه وله ځم، او په کلي کې هم هغه چا سره محدود دی چې چا ما سره کړې ده. ته دې سړي مبارک کې څه وایې؟ نیتونه خو الله ته پته نه، مونږ خو ظاهر ته ګورو. ته دې سړي مبارک کې څه وایې؟ رواج دی. بارک الله فیک، رواج دی. دغه د عبدالله بن عمر دا خبره واورېده. یو چا ورته وویل رسول الله وسلم وایي چې چا جنازه وکړه ده ته قیرات میلاویږي، چې د مړي د ښخېدو پورې و بیا راغې دوه قیرات. نو هغه لاړ په عایشې پسې رضی الله عنها چې دې خبرې معلومات وکړه. هغوی دومره خیال ساتو د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو. دی لاړ چې څنګه ورغی ام المؤمنین نه تپوس وکړو رسول صلی الله علیه وسلم چې ته داسې ویلي تا اورېدلي؟ هغوی هم اورېدلي. کاڼي ورسره و په لاس کې. هغه د ډېرو غوسې نه دې ځمکې ته راواچول، وایي زموږ نه خو بیا ډېر قیراتونه ضایع شوي دي. که موږ ته دا اجر معلومه بیا خو رانه بلکل نه ضایع کېږي. صرف ته جنازې له ورغلې تاله الله اجر درکوي. یو قیرات
جبل احد امر الصواب. جبل احد په مدینه کې تاسو ولیدلی څومره لویه غره دی، د دې امر الصواب ته میلاوي چې کله ته صرف جنازه وکړي نو کله نه کله خیر دی ورځئ په خپل ملک کې هر ځای کې ځي که نه دې حدیث کې اوس رښتي چې ده ته به اجر هله میلاوي چې خپل کلي کې. بله فایده پکې دا ده لږ به دې آخرت ته توجه شي بل ثواب به درته میلاویږي. ما په خپلو سترګو مخکې جذبه ډېره زیاته وه، بس ملګري وو ما سره عرب ملګري، موږ یو ځای سبق به وي نو موږ وختونه ټاکلي وو چې دې وخت کې به لازم ځو مقبرې ته، مړو ښخولو له، جنازې ته، ثواب په نیت او دا چې آخرت رایاد شي. نو دا عرب او خصوصا په دې ملک کې د دوی دا خلک سعودیان نیکان خلک دي، هغوی مازدیګر به هم تعیني په مقبره کې، ماسپښین به هم تعیني، د دوی منځونو کې جنازې ډېرې. اخر دی دلته څه کوي؟ د دې لپاره ته ولاړی چې اجر وګټي، جنازه هم کوي نو ښه او بل دې ته ولاړلی که څوک راشي او طریقه وله نه ورځي طریقه ورته وښایو. بعض دې دپاره ولاړې چې اوبه تقسیموي. موږ راشو هسې زما دا تشې قیسې نه یې خوښې چې چېته موږ ناست یو که نه او پښتون داسې او پښتانه به منې او پښتون کته او پښتون به عرب لري که عرب داسې دا قیسې مزه نه کوي. په میدان کې خپله توره وبیان کړه چې ستا توره څه ده، څه توره دې والې ده، کومه دنیا ته بل ته راپړولی چې خپل ته پوه شو خپل صفتونه کې. بعض ولاړي مقبره کې اوبه تقسیموي، ښه مالداره سړی، ښه غټ سړی، ښه دینداره سړی، صرف ځي دې دپاره مقبرې ته مازدیګر او ماسپښین چې اوبه تقسیم کړي خلکو کې. دې سړي ته به الله څومره اجر ورکوي. موږ یو پیر یو ملګری ښخو د شپې، نو د شپې خدای چې لیټونه رڼا کمی نو چې موږ مقبرې ته څنګه ورسېدو ماسخوتن لمانځه نه بعد د هغه جنازه وشوې موږ ښخو دلته څنګه مقبرې ته ورسېدو بس یو هلته یو ګاډی ولاړ ښه مزېدار ګاډی او هغه د بانټ د ګاډي اوچت کړی دی او هغې ته یې لیټونه لګولي. زه ورغلم دعا سلام مې ورسره وکړو عربه د دې ملک څنګه خیر خیریت الله دې ستاسو مړی وي وبخښئ. ما ته وایي دا لیټونه دپاره زه دلته راځم، زه صرف دې دپاره راځم چې دلته لیټونه ولګي چې دا خلک خپل مړی ښخ کړي. نو دې معلومات کوي د ده رابطه د دغه ادارې سره ده، نن مړی شتي ماښام او شتي ماسخوتن شتي او دی پسې ورځي. تا دې چې توره والې چېرته موږ به نو هغه لس منټه لمونځ دومره بوجي ته پوه شې هم ځان له خپلې فایدې راکړه. درس کې چې کینو بیا خو زموږ نه څه مفتیان جوړ شي، بیا خو ځان ته څه وایي. زموږ په مقبرو کې تا لیدلي چې مړي کله ښخ شي څوک اوبه تقسیموي؟ چېرې دا خلک راغلي تږي شوي دي اوبه وله ورکړي، دا ذمهواري د دې یو شوه، بل وایي زما د پلانې ذمهواري شوه. دا ته دلته ښکاري. نو دا یعنې یو پیر ما په مقبره کې عجیبه منظر ولیدو. زه مقبرې ته تللی وم مازدیګر لمانځه نه بعد او یو جنازه وه چې کله هغه ښخه کړی شو نو اوس یو کس ته اکثر که تاسو خیال کړی دا عرب چې کله څه کار کوي که نه نو دوی دا ټوکې دا رومیال چې به سره اچولي دا یې داسې تاو کړی، خصوصا چې کله خاورو کې لګي داسې مخ نه دغه تاو کړی، بیا دوا سلام وشو څنګه یې خیریت اواز داسې لګېدو چې لکه دی زه پېژنم مشر سړی. نو تعارف ما تاسو نو زه د الله بنده فلانې ستا ورور هغه په جامع امام کې پروفیسر دی، ما په خپله په جامع امام کې لیدلی، الامام یونیورسټۍ کې پروفیسر دی او دغه ځای کې په خاورو کې لت پت ولاړ.
قومونه په دې سره مخ کیږي، په دې نه چې سپین کاټن دی اچولی دی او تک تور بوټان او ټک ټک دي جوړ کړي دي او 2 موبایل دي په یو لاس کې دي او په بل لاس کې دي بټوه نیولې ده او تورې چشمې چې دی هغه په کالر کې پرتې دي، نو دوی والله که رانه مخکې لاړ شي په دې مخ کیږي پروفیسر او بیا الامام یونیورسټۍ کې چې دا په دنیا کې عالمي یونیورسټیانو کې یو ده، هغه ولاړ له خاورو کې راغلی څه دپاره چې الله مې وبخي، چې الله مې وبخي. چېرته دی شي که نه زمونږ لیول ډېر اوچت دی، یا موږ د دنیا ډېر نهر یو یا موږ د دې مسلې نه سره خبر نه یو، دریو کې یو ده. یا خو موږ خپل لیول ډېر اوچت ګڼو چې نه دې خاورو کې کته بره کېده او دا مړي دا والعیاذ بالله سړی زما لیول سره برابر نه دي، لیول سره نه برابر یو ورځ په خپله ورشي. یا زمونږ دنیا خرابېږي، ګینټه به زما نه لګي نو چې ګینټه زه مزدوري وکړم څومره پیسې به ګټم، یا موږ د دې نه نه یو خبر چې په دې الله څومره ثواب ورکوي. څلورمه بله وجه شته دغه دریو کې یو ده نو، یا تکبر دی یا دنیا سره بې پناه محبت دی او یا جهالت. او ماته چې ښه ګمان وکړو نو ماته جهالت ښکاري اکثرو کې، دا نور به مې خو دا به چې ته شاذ او نادري، نور ماته جهالت ښکاري، موږ د دې نه یو خبر. هسې مثال کې ته ډېره کې پروت نه سوه بېروزګاري ډېره، ته ډېره کې پروت مازدیګر منظره ته لاړې ده عتیق کې دي جومات کې دي لمونځ وکړه سبزۍ منډۍ سره دې کې جنازې اکثر هلته لاړې هلکه څه کې مازدیګر منظر چېرې د قیرت اجر راته میلاو شي، ګاډی سټارټ کړو مقبرې ته لاړې. او لازم نه چې ما ورته بېروزګاره او دا کارونه به کوم، موږ به د الله دې دین له وخو وباسو. چېرې زه په هفته کې که نور څه نه جمعې په ورځ به ځم، نشي کېدی. جمعې په ورځ خلک پارکونو او بازارونو ته وځي که نه وځي، ته به دغه طرف ته ځه، اخرت به راته هم رایاد شي، طریقه به مې زده کړې، اجر به راته هم میلاو شي. نو څومره ګټه دې وکړه او په دې کې تاوان څه دی؟ تاوان خو نشته که نه پېټرول تاوان دی. یا وخت زما لاړ ډېر قیمتي وخت خو دې اوس قیمتي کو، 2 قیراته اجر جبل احد چې 2 پیرې کې، الله اکبر، دا معمولي اجر دی، دا معمولي یعنې موږ ته دا اجرونه احساس راته نشته چې یاره زه څومره لوی عمل کوم.